احمد ورته وایي چې غله غوندې ګوزار درکوي دا سړی، ټکه لکه د مار درکوي دا سړی. او پام کوه یقین ورباندې ونه کې، هر څوک اعتبار درکوي دا سړی. او ماته ښه معلوم ده زه یې پېژنه، ګوړی چې بازار درکوي دا سړی. او چې ماته ښه معلوم ده زه یې پېژنه، ګوړی چې بازار درکوي دا سړی. او جیب چې بیا ګلونه یې منمه خو، لاس چې بانګار درکوي دا سړی. او تا باندې شیرین ده ګرځوی خو، یوه ورځ په ګوزار درکوي دا سړی. او ښې ډېرې وعدې که د راتلو وکړي، هسې انتظار درکوي دا سړی. او واخمه د زړه ورته مضبوط ساته، واخمه د زړه ورته مضبوط ساته، زخم به بې شمار درکوي دا سړی.